کار اهلي کار ته د سپارلو په پار د دولتي چارواکو هڅې د ازموینه ورکوونکي د خوست عامې روغتیا ریاست کې خالي بستونو ته د بریالي کېدو په تکل قلم په لاس لیکل شوو سوالونو ته ځوابونه لیکي. دوی وایي خوښ دي چې دولت ورته داسې موقع په لاس ورکړې ده او له مسؤلینو غواړي چې دا پروسه په پوره شفافیت سره پای ته ورسوي. نو دا بستونه تقریبا 15 ورځې مخکې اعلان ته سپارل سوي وو. په هغه توګه باندې موږ هم سی وي راوړه، خپله سی وي هم دلته جمع کړه، کوم پروسیجر چې و هغه هم ټول تکمیل کړه. پرون دوی موږ ته د صحت عامې له اړخه زنګونه ووهل سو هر کس ته، هر کس راغی نن د امتحان هلته. نو دا د تاسې وینې شفاف امتحان د هر سړی په خپلې پرچې ته ناسته خپله پرچال کوي. زه خو په خپله په مطمئن ډول ما هېڅ داسې کومه ستونزه نه ده لیدلې. ډېر خوشحاله یم ولې دا وخت د ځوانانو د فرصت وخت دی که نه چې ځوانان ډېر بېحده بېکاره دي. په طبي بخشونو کې چې کار وکړي هم د ټولنې خدمت وګرځي هم د ځان لپاره یو نفقه پیدا کړي. ډېره ښه ساحنه کوم څوک مثلا نه شکایت کوي نه د نقل اجازه شته نه څوک کړی چې نقل ووایي حیاتاً ښه سم ولاړ دي په هر څه باندې. د امتحان اړوند غوښتنه خو دغه ده چې مثلا په خپل اندازه د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په یاد ازموینه کې ټول ټال 3 کسانو ګډون کړی چې له ډلې به یې 9 وړ کسان اړوندو بستونو ته بریالي شي. دوی ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې یاد پروسه به په ډیر شفاف ډول پای ته ورسوي. د دې لپاره چې کار اهل کار ته وسپارل شي د خوست عامې روغتیا ریاست تقریبا 9 بستونه د آزاد رقابت له لارې اعلان ته سپارل شوي وو چې تقریبا 3 نارینه او ښځینه کاندیدانو هغې دپاره ثبت نام کړی وو او کاندیدانو ته پوره اطمینان ورکوو چې د دوی حق به نه خوړل کېږي ځکه چې د امتحان پارچه د بېلابېلو ارګانونو نمایندګانو په حضور کې جوړه شوې ده او امتحان هم د دوی په حضور کې واخیستل شو. دا هو تقریبا 4 بستونه د فزیوتراپۍ د برخې لپاره وو چې 2 نارینه او 2 زنانه هغې لپاره په کار وو او 2 بستونه چې و یو نقدي متعمد او بل جنسي متعمد او یو چې و د دعوت ارشاد ندرشاکوټ ولسوالۍ لپاره د صحت په برخه کې. یو شمیر د نظر خوندان بیا یاد ازموینه د دولت او ملت ترمنځ د فاصلو له منځه وړلو کې مهمه یادوي او زیاتوي کله چې په ادارو کې مسلکي کسان وګمارل شي ځوانان هڅیږي او له ناامیدۍ ژغورل کیږي. مسلکي بستونو ته امتحان اخیستل کیږي او دا په دې معنا ده چې دې بس ته باید وړ کس راشي. دا امتحان د دې لپاره ښه ده چې دا به معلومه کړي چې رښتیا هم څوک وړ دی د دې کار لپاره، څوک لایق ده او څوک راشي دې بس ته. کله چې یو بس ته دا چې په هره ساحه کې یو مسلکي کس راځي دا په دې معنا ده چې هلته به چارې ښې پر مخ ځي، هلته به په خپل وخت ټول کارونه سرته کېږي، هلته به په کار کې ځنډ نه راځي. هغه ځوانان چې همدا اوس په زده کړو بوخت دي هغه مثلا که داسې ناهیلي وي چې زه د زده کړې چې پای ته ورسوم ما ته کار نه پیدا کېږي، همدغسې پروګرامونه هغوی دپاره دا یو تمه پیدا کوي، یو هیله پیدا کوي. په دې وروستیو کې ډیر خالي بستونه د آزادې سیالۍ له لوري خلکو ته وړاندې کیږي او د ازموینې په صورت کې ورته وړ کسان غوره کیږي. احسان الله باور، امید رادیو، خوست.